ها نو تیر کلاس کې مونږه پتا پینو کې سم موضوعات ټول مونږ کړ صحیح ده نن راځو له خلکو ټاسک بار باندې کار کوو ټاسک بار کې موږ سره کوم موضوعات پر هغه بل خلاص راغیږو د ټاسک بار کې چې کله پر دې ریټ کلیک کړئ نو تاسو سره ټاسک بار ریلیټډ کوم اپشن دی خلاصي په دې کې لومړی اپشن موږ سره ټول بار دی ټول بار ته ویل کېږي که زه راشم اډرس دې نه انتخاب کړم نو دلته به موږ سره اډرس بار راځي په دې اډرس بار کې ځول کوم چې google.com نو موږ سره ډایرکټ خلاصيږي براوزر خلاصيږي په براوزر کې به موږ هغه لینک خلاصيږي کوم مثال د خبرې دلته ځول کوم چې facebook.com او انټر کوم موږ سره شي کې براوزر خلاصيږي په براوزر کې به موږ سره facebook.com خلاصيږي نو دا یو اډرس بار دی د غواړي چې په اسانه سره انټرنیټ استفاده وکړي لینکونه په اسانه خلاص کې بدل د کول شي خپل د خوښي ویب سټ نومولي غواته خلاص کړي نه غواړي به تر ریټ کلیک راشي ټول بار ته او ټیک مارک دې نه ختم کړ به تر ازما ټول بار ته پدې کې موږ سره بل لینکس دي نو لینکس چې کله کله کې تاسو سره بلتا لینک په نوم باندې آپشن راشي تل هر پدې کې څه نشي چې دا فولډر خالی دی کله په دې باندې ریټ کلیک کړم نو دا ګورو سره موږ سره اوپن فولډر او کله دا فولډر خلاص کړم نو دا موږ سره هغه لینکس فولډر دی اوس پدې کې څه نشته زه به یو شی ورواچو مثال دا مې دا ورواچو اوس ګورم چې لینکس مخې ته دغه سی آپشن پیدا شونه ګورم سره شو دا فایل چې موجود تاسو شو کی نو دا یو فولډر دی کته غواړئ چې خپل ډیټا دلته اکسس کړئ نو کې ډیټا وراشو دلته په اسانه سره کولای شي هغه شي کې اکسس کړئ بیا ته کله ډیلیټ کوم دي نه نو هغه نه به موږ سره موضوع ختم شي اوس کله راشي مې ته ریټ کلیک کوم ټول بار راشي ما او ته مې شرط د شي کله لینکس ختم کړو لینکس ما سره ختم شي بل موږ سره ډیسکټاپ دی کله هم چې موږ سره په ډیسکټاپ کې څه شي اندي هغه دلته راوړل نو ګور تاسو ډیسکټاپ لږ کله په دې کلیک کړئ نو ډیسکټاپ کې کوم موضوع دی هغه تاسو دلته شو کیږي کنه غواړي نو به تر ریټ کلیک کړه راشه ټول بار ته ورته چې دا موږ څه کا لری کړه دین هغه بل موضوع چې دا موږ سره هغه د سلایډز دي سلایډز چې دا نه دي دا کوم راوړل دي سلایډ مثال تاسو یو فولډر دی غواړئ دا فولډر ته چې راوړي شارټکټ راوړي نو نیو ټول بار باندې کلیک کړئ ما نیو ټول بار کلیک کړ سلایډ مې دلته راوړي دا چې نیو ټول بار باندې کلیک کړئ دلته براشي تاسو فایلونه چیرته دي مثال زما دا یو فایل دی و باندې کا نو ګور تاسو راغلی فایل نه راغی اوس په فایل فولډر کې څه شي نه او ټول کول شي دلته راوړي لری کوي نو به تراشي وتا او اوس ګور سیستم اضافه شو ټیک مارک لري کنه تاسو به سیستم دې نه ختم شي لکه دا سلایډ زیر استعمالومه نو ګور دلته ما شي کړی دا ماده ځانته راوړي صحیح شو دینه علاوه بل موضوع سره د سرچ راځي سرچ دې ته وکي دی ایکن تا نو په دې باندې موږ څه کولای شو سرچ کولای شو کله پر دې کلیک نو ته کولای شو مثال یو پروګرام سرچ مثال اډوبي زیری کوم نو موږ سرچ کیږي ها دا څه کولای شو زه راځم ته دا چې کوم سره سرچ دی دا چې کا هډن کا نو تاسو به سرچ دې نه هډن شي زویم چې یاره نه سرچ مته مه هډن کا وسه کا سرچ ایکن ماته شو کو نو ورته به ایکن شو کی زویم چې تاسو کا ماته مکمل سرچ شو کا نو سرچ باکس باندې کلیک نو تاسو به سرچ باکس شو نو اکثر وخت دا دې نه هډن کوم لري کوم ځکه لري کوم چې دا زموږ په تر نه خوړل کی کله ما ته سرچ نیوز په دې باندې کلیک کوم هم بیا هم ځل کل شروع کوم نو سره دا کار کې نو هغه څه ضرورت نشته اصلي زما سره نه ولري نو دا په دې کې موږ سره سرچ کې مهم موضوع نیوز اینڈ انټرست هم ما اپ کړی دی کزرا شما او د تورم چې موږ سره سو کا شو آیکن اندي نو تاسو سره بل د شي یو آیکن به اضافه شي او دا آیکن کې به تاسو شي راځي خبرونه به راځي د نن ورځې چې کوم مهم موضوعات هغه به تاسو راځي خو چې تاسو انټرنیټ موجود وي چې نیو موجود تاسو سره شین راځي د وګورئ تاسو موږ سره ولې رانه نو دلته موږ ویل شو آیکن د ویل شو آیکن ان ټیکست نو دواره ماته هم آیکن خو هم ټیکست خو نو ګوره تاسو سره هم آیکن راغی ټیکست هم دلته راځي په ټیم دي چې دا شي اپډیټ شي لکه ځکه هوا حالات راځي یا بل د خبرونه مهم نه راغله هډلاینز راځي خو چې کله بیا په دې ودرې کې په دې کلیک کړئ نو بیا تاسو سره وینډو والا خلاصيږي او په دې وینډو کې بدن دروازې تازه خبرونه تاسو راشي نو تاسو کولای شئ هغه دلته وګورئ لکه بس ول صبر کوئ چې انټرنیټ وجه دا نو انټرنیټ کو بس دغه څه لوي شي ریلوډ نو بیا به ریلوډ کو بیا به ریلوډ کو چې بیا وینه کې کار نو یو ځل بس تاسو کوم چې د انټرنیټ به ډسکنیکټ کوم دوراشما دانه په ډسکنیکټ کما او به ته به کنیکټ کما او هغه نو سبا وګورو کې کار وکړو کې اونو کو بیا وګورو
بس نټ کار کوي دا وی کار نه کوي. خو دا خیر نو دلته به تاسو سره نیوز شو کېږي. زه به دا نس پرېږدم چې اخر کې راغی به ورته وښیم. او دلته به راشم نیوز انټرست دا که دا ټرن آف کړو دا به موږ سره څه شي ختم به شي. ریډیوس ټاسکبار اپډیټس مطلب دا چې کله اپډیټس ډېر راځي نو ماته په ټاسکبار کې مه ښایه. نو دا چې کله کلیک کې بیا تاسو ته ډېر اپډیټس راځي هغه تاسو په ټاسکبار کې نه شو کېږي. او کله چې نه شو دي شي نو دې نه به ټک مارک لري کې. اوس ګوره چې کله د پردې باندې ودرېږم نو موږ سره دا نه خلاصېږي. کله خلاصېږي چې کله د پردې باندې کلیک کوم. خو که چېرته زه راشم او ورته وایم چې نه کله چې هوور کوم اوپن هوور په هوور یې خلاص کړه نو چې کله صرف ماوس ومتروم نو دا به موږ سره څه کېږي خلاصېږي. په دې نه په دې به ماوس وتروئ نو تاسو سره به دا خپله څه کېږي خلاصېږي. چې بېرته لرې کړم تاسو سره به دا بند شي. نو اوس به یو ریلوډ به خپله وشي او بیا به ګورو چې دې کې څه شی موږ سره راځي. تر هغه به خپل درس ووایو. نو زه راځم دلته جاذبات ته دوباره راځم. دا موږ سره د نیوز اینډ انټرست موضوع وه. بل موږ سره شو کورټینا بټن ده. کورټینا چې دا یو اسسټنټ دی. اسسټنټ داسې ده چې دا تاسو سره خبرې کوي خو اوس په دغه وینډوز کې شته دی لرې کړی دی. نو چې ولې لرې کړی په دې زه هم نیم خبر خو دا چې و داسې یو اپلیکیشن و چې تا کولی شو کمپیوټر ته کمانډ ورکړي چې څه باید وکړي. مثال ضرورت دا نه چې کمپیوټر ته ما کتاب ورته وایي چې کورټینا داسې کار وکړه دا براوزر خلاص کړه. نو هغه به تا ته براوزر خلاص و. دا به ورته وایي چې په براوزر کې ګوګل خلاص نو تا ته به یې ګوګل مطلب تا به خبرې کولې او تا ته کار کوو. اوس یې دې کې لرې کړی دی. دا چې لرې کړی دی ولې نه پوهېږم. بله موضوع چې ده بله موضوع موږ سره دا ده چې زه راځم او دې نه ټک مارک لرې کوم نو موږ سره به کورټینا بېرته دې نه لرې شي. زه به یو ځل راشم انټرست نو بیا لوډ ته ضرورت لري. دا سیسټم راته بل رقم ته ښکاري. ښه را به شو ټاسک ویو بټن ټک مارک آن دی نو دا سره ټاسک ویو بټن دلته موجود دی. اوس ټاسک ویو بټن څه کار کوي کوم ټاسکونه چې فی الحال روان دي تا ته هغه ښیي او په نږدې یو میاشت چې تا کوم کارونه کړي هغه تا ته ښیي. که زه راشم په دې باندې ودرېږم او کلیک پرې وکړم نو ګوره تا ته څه وایي ستا دا ټاسکونه وایي فی الحال روان دي. ټیکه دی دا ټول فی الحال خلاص دي. دې کې کوم یو ستا په کار دی زما تا په کار نو ګوره هغه یې راواړو. بېرته پر دې کلیک کوم نو بیا ماته وایي چې کوم یو ته راځي زه یم چې بېرته ښکته راشم. مثال د خبرې داسې کار وکړه چې ما ته بس دا خلاص کړم نو ته به دا خلاص شي نو دا تا ته ټاسک ښیي. او که زه بېرته پر دې کلیک کړم نو تاسو سره لاندې چې کوم پخواني موضوعات دي هغه هم تا ته ښیي چې مطلب په دې یو میاشت کې تاسو څه کړي. دلته تاسو راشي ارلیئر ټوډے نن ما مثال دا پروګرامونه خلاص کړي دي. یسټرډے مې دا پروګرامونه خلاص کړي وو. نومبر 13 باندې مې دا پروګرامونه خلاص کړي وو. نومبر 12 باندې نو تا ته د یو میاشت تقریبا د کار دا ستا د دا هسټري ښکاري چې تا کوم کارونه کړي وو. نو دا ټاسک ویو ده. بله موضوع په دې کې دا چې تاسو دوه ډیسکټاپ درې ډیسکټاپ هم جوړولی شئ. مثال د خبرو دی کې ګوره ما ډېر فایلونه خلاص کړي ډېر پروګرامونه مې خلاص کړي. یو ملګری مې راځي وایي دا لیپټاپ دی راکړه زما لږ پکار دی دوه کوټه نو زه وایم چې دا دومره پروګرامونه خلاص دي دا که زه بندوم بیا خلاصولو مسله ده نو زه څه کوم زه نوی ډیسکټاپ اخلم. نو دلته راځم چېرته ټاسک ویو ته ورته وایم چې نیو ډیسکټاپ چې کله نیو ډیسکټاپ راشي ما سره نو ګوره دا موږ سره زړه ډیسکټاپ نه ګوره په دې کې موږ سره هر شی شته که نه. خو که زه اوس راشم دې نیو ډیسکټاپ ته دلته نو په دې کې به موږ سره هغه شیان شوي هغه به دلته موږ سره نه وي چې کوم ما خلاص کړي دي ځکه دا نوی شو او پخوانی دی نو دا به د سره بیا خلاصوي. او که زه چې بېرته هلته ځم نو بېرته به په دې کلیک کې ډیسکټاپ 1 ته راشي نو ګوره په هغه کې موږ سره دا هر یو شی چې دی خلاص دی. نو تاسو هم تاسو ته استفاده کولی. شارټکټ ته راځو. شارټکټ یو تاسو دی آلټ پلس ټیب مطلب تاسو به په خپل کیبورډ کې څه نیسئ آلټ بټن به نیسئ او بیا به ټیب بټن وښئ. دا آلټ بټن ده دا آلټ بټن ده او دا ټیب بټن ده. نو څه به کوئ تاسو به آلټ نیسئ او ټیب به وښئ. چې کله ټیب ووښئ نو ګوره تاسو سره څه کېږي تاسو ته وایي چې کوم پروګرام ته ځئ. زه به دا داسې دغه ته کوم ټیب وښه نو ګوره چې کوم پروګرام ته ځئ دا په هماغه باندې ځي نو بیا چې کله یې خوشې کړي نو تاسو سره به څه شي هغه تاسو خلاصېږي. نو دا هم په دې نه کوو دا هم په دې کیبورډ کوو. نو ګوره ما آلټ ونیو ټیب مې ووښه نو ما سره راغی. اوس چې هر پروګرام ځم زه به ټیب وښم مطلب کومه وینډوز چې زه خلاصوم هغه ته به ځم په هغه به ودرېږم. مثال زما دا پکار دی نو چې کله خوشې کړم ګوره ما سره هغه خلاصېږي. دا چې آلټ ونیسم ما ټیب وښم نو ما ته چې کوم یو ته ځي زه ورته وایم چې هلته څوک دې ته لاړ شه نو دې ته به لاړ شي تا سره به دا خلاص شي. بېرته وایم چې هلته څوک دلته راشه نو بېرته به موږ سره دلته راشي. څه شو دلته یوه موضوع ما تاسو ته ټاسکبار تشریح کړی و. یو شی مانه پاتې دی چې تا اوس آلټ ټیب سره زما را یاد شو.
هغه دا چې ماته سوچ دا موږ سٹارټ دا موږ کویک لنچ اکاونټ دي دا تاسو بعد موږ سره دا چې موږ سره سیستم ټرایز دی او دا موږ سره ډیټ ټایم دی او دا موږ سره نوټیفیکیشن سنټر دی دا موږ سره ایروپیک موجود دی چې موجود دی ایروپیک د دې کار دی چې کله تا ډیر پروګرامونه خلاص کړي او یو ځل ډیسکټاپ ته دي نو چې کله په دې کلیک کې ټول پروګرامونه بس تاسو شي مینیمایز بشي د کوم شي کوله دا ولا ان خلاص چې بیا په کلیک کې نو به ته تاسو شي راځي ډیسکټاپ پر راځي او کوم پروګرام چې تاسو خلاص کړو هغه په تاسو راځي شارټکټ چې ده وینډوز ډي مطلب په کیبورډ کې به تاسو کومه بټن پریس کوئ وینډوز پلس ډي اوس وینډوز پلس ډي کومه یو بټن ده ته وینډوز ویل کیږي او ته ډي ویل کیږي دا به ونیسي او دا به وخت نه ګوره ټول به مینیمایز شي به ته به دا ونیسي او دا به وخت به ته شي ټول پتا ته ورسې شي نو دا هم سره موضوع پاتې نو سره یا تاسو ته ها ټپ کومه غوي اوس وینډوز ټپ وای وینډوز مطلب زما ما کو وینډو بټن دا وینډوز به ونیسي او ټپ بټن به وخت نو ګوره تاسو به شي راځي ټاسک ویو پر راځي ټاسک ویو شارټکټ شته موږ سره وینډوز پلس ټیب نو دا چې تاسو به ټاسک ویو راځي اوس پدې کې هر یو ستاسو کار وي بس پراګه کلیک وکړئ تاسو به هماغه وینډو خلاصي نو دا موږ سره په ټاسک بار کې د ټاسک ویو خبره او د ټاسک ویو د کاروبار خبره اوس کله دا بټن لري کوم نو په ټیک مارک لري کوم نو بټن علاوه پر کار پځي کبه ته راوړم نو به ته پدې کلیک کوم نو موږ سره ټاسک ویو بټن به ته شي را بشي دنه علاوه بیا موږ شو پیپل ان د ټاسک بار دی نو شي پیپل شو پیپل چې کله کلیک تاسو دلته آیکن راځي دا د یو آیکن د مثال میسنجر غو یو سیستم دی په دې کې به تاسو اکاونټ جوړوي هغه اکاونټ کې تاسو سره ملګری او ځکه تاسو کولای شئ ویډیو کال چټ مټ دا موضوعات محتوي سي نو موږ خو نه کوو ځکه ما دا لري کړی دی که تاسو غواړئ نو تاسو کې سٹارټ کلیک اکاونټ جوړ کې مخکې راشي کنه یو غواړئ نو به تر راشي دا شي کدي نه بند څه شو همدغه مثال د خبرې بل موږ ته شو وینډوز لینک ورک سپیس بٹن دا موږ سره یو بٹن دا اکثر وخت مونږ چې کله استفاده کوو مثال بلیک بورډ باندې نور دغه په ادا استعمالېږي خو په الحال د موږ سره یو انسټال نه ویډ بورډ انسټال اول غواړي نو دا چې انسټال دی به تاسو سره کار کوي نو موږ سره انسټال نه دی دا کوم ځین انسټالېږي دا د تاسو مخکې به مو اوس پرې دی او فول سکرین سټایل سنپ چې دا مطلب تاسو سکرین نه شي اخلي سکرین شاټ اخلي چې کله کلیک کړئ نو دا به شي کېږي تاسو سره بخلاص شي او اوس تاسو مکمل سکرین شاټ اخلي تاسو ته نو دا تاسو کې بیا کې صفحه کې څه کې باندې مخکې خبرې کو د اپلیکیشن ټول مخکې وایو د خیر سره سر دا علامي خبره ده کله به تل کې نو به تراشه او دې نه دا شي کا لري کا دینه علاوه بل موږ ته چې ده بل د شو ټچ کیبورډ بٹن او ټچ کیبورډ نو مطلب دا چې ته ماته لپټاپ ټچ وي نو بیا به لیکل څنګه کوم لیکل کماته دا کیبورډ شاته بیا بل رقم دی کنه نو تاسو کولای شئ په دې کلیک تاسو له یو کیبورډ اضافه کړئ نو چې کله په کیبورډ کلیک تاسو به دا کیبورډ خلاص وي تاسو څنګه چې موبایل کې خلاصيږي نو تاسو بیا کولای شئ دې نه استفاده وکړئ نو دا موږ سره دی بیا د دې نه لرګي نو رائټ کلیک کا او رائټ کلیک کول نو څه کا دا دې نه لري کا موضوع باندې کوی شوې نو ځل بیا به راشو چې دې څه کړی دی ریلوډ کې ولا دی اشاره به تر اعظم بس کلوز کوم مې باندې ونو کې به تاسو پر شکایت کې نو دا به ترن اپ کاسکیډ درادو کاسکیډ لپاره به راشم یو پروګرام په مثال د خبرې خلاص کوم د کوم شاره وینډ پروګرام ما ته خلاص کا او د دې پروګرام سنور کاپیانه هم خلاص کوم نو زو کنټرول ان وقمه تو سو ما ته د دې نور کاپیانه خلاص شي نو موږ سره به دا پروګرام یو څو ځله خلاص شي اوس راځم څه وایم او دا ځم سره کاسکیډ کا نو دا بلاشي کاسکیډ وینډو په کلیک نه دي ته کی کاسکیډ نو ګور ټول تاسو شي څومره وینډوګان چې ټول تاسو په کاسکیډ شکل کې جوړ شو زم چې نه دا کاسکیډ کې مخه څه کې وخایا د سټیک کې وخایا نو دې ته کېږي سټیک نو ګور ټول تاسو په دې طریقې سره ترتیب شو زم سټیک کې مخایا چې کې ماته وخایا ماته دې کو سټیک بای سټیک وخایا نو ګور تاسو به سټیک بای سټیک نو دا رقم ته شو او لاست کې موږ سره شي ده لاست کې موږ سره دا شو د ډیسکټاپ نو ګور تاسو به ډیسکټاپ شو کېږي او کله به تراشه موضوع چې نشو اوپن وینډوز نو ګور تاسو به وینډو اوپن کیږي او لاست کې موږ سره نور شي نشته بس دا زمونږه د دې موضوع وای شو ان شاء الله زه براشم په دې باندې کلیک کړم او کلوز آل بیک چې کلوز آل کوم دا وینډوګان به ټول ما سره لري شي پاتې بشي आवाज دا ول پرې ما او دا ول کلوز کړم څه دنه نو تبله موضوع موږ سره ټاسک منیجر دی ټاسک منیجر باندې به اوس کلیک کړم او چې کلیک کړم نو براشو ټاسک منیجر ته دا دې کار ځای دی دا هغه ځای دی چې ستا کمپیوټر کارونه محتوي مطلب کمپیوټر ته په کوم وخت کوم کار کې کوم کار په هر کار باندې روان دی کوم یو اکټیو دی دا ټول موضوعات تاسو ته شو کیږي دا تر څنګه کوم یو پروګرام ډیر انټرنیټ استعمالي کوم یو پروګرام ډیر سی پی یو استعمالي کوم یو پروګرام ډیر رم استعمالي کوم یو پروګرام ډیر بیټری استعمالي نو ټول معلومات تاسو ته ورکول کیږي اکثر وخت یو پروګرام تاسو سره هینګ کیږي بنديږي نو دې نه فزوره بندول هم شي نو پای دې په چې دا تاسو خلاص کې تاسو به دا په دې شکل کې نو دا ګوره ما سره دا درې پروګرام خلاص دي کروم دی ریکارډر دی واتس اپ دی
که زه دا په زوره بندول غواړم مطلب نه بندېږي نو دا به انتقال کړي چې ورغی end task نو چې کله به دې کلیک دا به څه شي close راشي او که زه دا مکمل کړم نو بیا تاسو مکمل ډیټیل درکړي نو دلته ګوره ماته څه وایي دا نیټورک دی دا سی پی یو د میموري د ډیسک د پاور یوزیج دی او پاور یوزیج ټرانسفر دی نیټورک زما کوم یو استعمال نو دا پته نه لګي او که زه راشم ګوره ګوګل کروم زه خلاص کړم او په دې کې مثال ورته ورکړم چې داسې کار وکړه چې مثال د خبرې دام خلاص کړه مثال د خبرې دام خلاص کړه دام خلاص کړه نو ګوره چې فشار د شاړې دی دلته ناولې خبرې ها ما لاندې راوستې وه زه داسې راغلی یم لاندې ښه بېرته بره لاړم زه بېرته راشم او دلته خو انټرنټ کې څه وجه ده لکه چې دا یو هم کار نه کوي دا ځکه نه راځي انټرنټ کې مشکل ده دا مخکې چې دغه نه راتلو هغه هم دا وجه وه انټرنټ کار نه کوي دا ګوره بېرته ختم شو بېرته راغی زه خیر نو دلته چې کوم انټرنټ ډېر استعمالېږي تا ته دلته ښایي چې دومره ام بي انټرنټ ستا دا پروګرام استعمال کړی دی سی پی یو تا ته دلته ښایي چې دومره سی پی یو استعمال تا دلته روان دی میموري استعمال تا ته دلته ښایي چې هر مثال دا پروګرام څومره استعمال کړی دی 3.3 ام بي دې پروګرام 12 ام بي دې پروګرام 15 ام بي میموري مطلب ریم یادې ها چې ریم څومره استعمالېږي دلته هر یو پروګرام او مکمل ریم 40% استعمال زما روان دی دس مطلب هارد ډیسک څومره استعمال روان دی او کوم یو بیټری ډیر استعمالي نو ګوره دا ټول لیکل چې ویری لو مطلب ډیر کم استعمالي نو چې کوم یو زیات استعمالي بیا هغه ته لیکل شي دا اوس ګوره تقریبا دوی په درمیانه استعمالي او دا چې لیکل چې دا های استعمالي څه شو یو برخه دا شو بل پرفارمنس کتل شي د خپل کمپیوټر مثال د سی پی یو پرفارمنس کتل غواړم د کتل شي زما کمپیوټر چې د کورای 7 دی کنه د 7 نو د شې ډیش دی او ډیش نه د لومړی ډیش چې د تاسو د کمپیوټر جنریشن دی چې تاسو کله چې سوي کمپیوټر جنریشن چې دلته کتل شي نو تاسو د کمپیوټر جنریشن دی زما ته د نوم د چې تاسو لیکل تاسو هغه عمر او زما د کمپیوټر د سپیډ څومره دی 2.8 ګیگا هرتز دی څه شو او دلته ما ته چې څومره استعمال روان دی زما په حال د سی پی یو 2% استعمال روان دی نور نه دی روان او دلته تا ته چې څومره سپیډ دی او څومره وخت نه لګیدل دی او دا ټول معلومات میموري رم یادې نو پرم کې زما ګوره څومره استعمال روان دی تقریبا 1% روان دی دلته ما ته څه ان یوز کې 12 جی بی روان دی ګوره 12 جی بی زما استعمال روان دی اویلیبل 88 جی بی دا او کیش دې 43 جی بی دا او زما ټول میموري څومره دا ټول میموري زما 2 جی بی دا غي شته لیکل دا پښپاګش کې کله غلط لیکل نه دی او مطلب زما ټول څومره دی 2 جی بی رم دی نو دا غن دومره اویلیبل دی او دومره چې مطلب استعمال روان دی نو دا ته رم دی دا د څه کتا تاسو کوی چې ګور زما هارد ډیسک اس اس ډی کې ایچ ډی ډی نو نو تلاندې لیکل شوی ګور چې لیکل لري اس اس ډی نو زما هارد ډیسک د اس اس ډی دا نو تاسو دا د ډیسک استعمال کوي چې کوم یو ډیسک تاسو ډیر استعمالي نو هغه معلومات تاسو مطلب دومره استعمال نه دی روان وای فای تاسو کې چې وای فای کوم استعمال روان نو ګور ډاونلوډ اپلوډ څومره روان یا غلط تاسو شو کې کوم وای فای کنیکټډ دی جی پی یو معلومات لکه مطلب ګرافیک کارت لري کوم لري نه فایده ده نو هغه معلومات لکه او دام د ګرافیک کارت موجوده نو تاسو لري چې نیوي نه فایده ده اف هیستوري مطلب پدې تاریخ څخه راځي تاسو نو پروګرامونه استعمال کړی هغه ټول تاسو ته ښایي سٹارټ اپ مطلب چې کله ته کمپیوټر لګې نو ځینې پروګرامونه خپل سٹارټ کیږي نو هغه له تاسو ته چې کوم پروګرامونه خپل سٹارټ کیږي نو هغه ته بندول هم شي مثال ګور دا ماته ډیسیبل کړه دا هم ډیسیبل کړه دی دا انیبل د چې کله کمپیوټر لګې دا خپل سٹارټ کیږي نو چې کوم یو انیبل هغه سٹارټ کیږي چې کمپیوټر ولګي دا خپل شروع کیږي او که تاسو ته پدې رات کلیک کړو او ډیسیبل ته بیا تاسو سره نه ولګي ته بیا خلاصې خو بیا نه خلاصيږي او یوزر ډیټیل مطلب کتا سره یوزر کتل غواړي کته درې یوزر نو تاسو معلومات ورکړي د کوم دا یو یوزر د نو ګوره سی پی یو استعمال سونه روان دي میموري استعمال سونه روان دي د ټول معلومات کته درې نو د هر یو خطه چلا کوي ډیټیلز کې نور معلومات دي او سرویسز کې هم نور معلومات دي نو په دې کې ټول مهمه برخه پرفارمنس دا او پروسس دا او سٹارټ اپ دا نو دا موږ مکمل ټاسک منیجر موضوع شو نت جوړ شو ډیره خبره ده یو ځل بیا د راشم چې خبره کوم د پاتې نشي دا په کلیک کوم دلته او را بشم ټاسک منیجر ته او ټاسک منیجر کې دلته موږ ولاړ یو او زه به راشم تاسو په اجازه براوزر ته
دا به زه کلوز کړم که څه هم لا پته نه لګي چې پوره جوړ دی او که نه خو زه به یې چک کړم نو دا به هم زه خلاص کړم دلته به دا هم خلاص کړم نه جوړ دی انشاءالله دا به هم خلاص کړم دا به هم نو ګوره سپیډ دلته روان شو که نه نو ګوره ګوګل کروم څومره استعمالوي 1.4 MB 1.3 MB نو دا سپیډ د دې روان نو چې هر یو پروګرام انټرنیټ استعمال له تا پته لګي او چې یو څوک وایي چې ورور ستا کمپیوټر خو ټول نټ خوري او تاسو پته نه لګي څوک یې خوري نو تاسو د چک کولی شئ کوم پروګرام زما انټرنیټ استعمالي نو تاسو یې بندولی هم شئ په دې رایټ کلیک او دلته چېږه اینډ یې کړه چې کیسه یې ختمه شي اینډ یې کو بس پروګرام به هم بند شي او انټرنیټ به هم بند شي او هر یو شی به یې بند شي ها بله موضوع موږ سره څه ده په دې کې بله موضوع موږ سره ټاسک منیجر دی لاک کول دي اوس دا موږ سره لاک دی نو یو ځای نه بل ځای دا موږ نشو موف کولی خو که زه رایټ کلیک کړم او لاک نه ټک مارک لرې کړم نو ګوره تاسو بل هم وړلی شم دا د دلته ښي لاس ته هم وړلی شم او دا د مثال د خبرې دې طرف ته هم وړلی شم هر طرف ته خو زه یم چې نه بس دا دلته څه کړه لاک کړه نو دا به دلته موږ سره لاک شي پاتې شي موږ سره ټاسک منیجر سیټینګ دا به له خیر سره سبا ته وایو څه پوښتنه شته ده